سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ډیری شمېر هیوادوالو ټلیفونونه کړي وو او یا هم مسیجونه راستولي وو او ځینې پوښتنې یې کړې وې. یوه پوښتنه چې ډیرو دوستانو کړې وه هغه دا وه چې زه په امریکا کې یم او ما د اسایلم لپاره درخواست کړی ده. زما د اسایلم کیس کې زما میرمن او ماشومان هم شامل دي. اوس زما د اسایلم کیس اپروف سوی ده. نو زه څنګه کولی شم چې خپله میرمن او ماشومان امریکا ته اوس راولم؟ ډیره ښکلې پوښتنه ده. که چېرته تاسو د اسایلم لپاره درخواست کړی وي او ستاسو د اسایلم کیس کې تاسو سره ستاسو د فامیل غړي هم شامل وي، نو څنګه چې تاسو خپل د اسایلم اپروول ترلاسه کړ، تاسو کولی شئ چې سم د لاسه خپل هغو بچیانو ته چې عمرونه له 21 کلو څخه ټیټ وي او خپل میرمن یا خپل خاوند ته سم د لاسه درخواست وکړئ تر څو امریکا ته راسي. او که چېرته تاسو مرستې ته ضرورت لرئ نو موږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو تر څو د فامیل غړو ته درخواست د ویزې وکړئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره 1510 950 1450 شمیره اړیکه ونیسئ. مننه.